السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افغانانو په لیاز د خدای چې نور ځانونه وپېژنئ. ټوله نړۍ در پورې خاندي او په دې کې هیڅ شک نشته دی چې څه په موږ باندې را روان دي د خدای پاک لخوا. زمونږه اعمال دي، زمونږه یو د بل وژنه ده. پرون ما یو ویډیو ولیده چې ډېرې خواشینه کړی یم. دومره خواشینه کړم چې ما شپې خوب نه دی کړی. ای کاش چې په ما باندې دا حال وای، ما به درد برداشت کړی وای چې د افغانانو نه غوږونه پرې کوي په چاړه او ورته په سینه اچوي. په ایران کې ایرانیان دا ولې کېږي؟ دا ځکه چې د کوم ولس حکمرانان داسې وي چې هغوی د چوکۍ دپاره یو بل وژني او بیا د ولس په کیسه کې نه وي، ګاونډیان هم پېژني. د هیچا نه به پټ نه وي چې نن زمونږ ګاونډیان زمونږ د حیا، زمونږ د ولس خویندو میندو ځوانانو سپین ږیرو سره څه کوي. او په امارت اسلامي په مشرانو باندې هم زمونږ دا غږ دی. څنګه چې د حکومت نیولو، د نظام نیولو، جوړولو تاسو وایئ چې دا په موږ فرض و او موږ ورباندې خوشحاله یو، دغسې اوس د دې ولس ساتنه، د دې خاورې ساتنه هم په تاسو باندې داسې فرض ده. که نه نو د ذرې ذرې حساب به ورکوئ. نن هغه ګاونډیان چې زمونږ د نومه به ډارېدل، نن راپاڅي د موږ نه غوږونه غوڅوي. موږ په دې پوهېږو چې ګاونډیان حق لري چې زمونږ د هېواد غله، ناقانونه، قاچاقبر، مسافر ونیسي، خو د داسې عمل د دوی سره کول اجازه په هیڅ اړخیزه، نه په ګاونډیتوب، نه په اسلام، نه په انسانیت، نه په نړیوال قانون کې لري چې دوی داسې کارونه ورسره وکړي. خو چې دوی ګوري چې په افغانستان کې څوک د پوښتنې نشته، همداسې به د افغان ولس سره کېږي. په لیاز د خدای په ولس غږ کوم چې بس کوي نور، او په نظام غږ کوم چې په لیاز د خدای د خپلو افغانانو پوښتنه وکړي. څنګه مو چې په نره ونیوه، داسې په نره اوس د ګاونډیانو نه پوښتنه کوئ، سترګې مړې کوئ مه. او افغانانو که همداسې کارونو ته دوام ورکوي چې یو د بل پسې لکه د سپو، دا سپي ځکه وایم په بښنې سره ټول نه، چې همدا سپي دي چې یو د بل سره جوړ نه راځي، یو بل پسې تل غورېږي، یو بل تل خوري. دغه کړنې نورې پرېږدئ، په خپل ځان رحم وکئ، په خپلې کورنۍ، په خپل ولس، په خپل ملت، په خپلې خاورې رحم وکئ. او نور شرم دی، د شرم ځای دی. یو بل وزغمئ، یو بل ته لاسونه ورکئ. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله.